د غونډې په شروع کې مطلب دلته زما د غونډې په شروع کې ویناوال دی. دوستانو پوره 15 ساعته مخکې ماته ویل شوي چې ته به په غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر مورد غږیږي. ټوله شپه ما ورته آمادګي نیولې، ټوله شپه مې پریکټس کړی، ډیره مختصره او ډیره مفیده وینا مې چمتو کړې. غونډې ته راغلی یم، اوس دا شی بېشمارم چې صرف انانسر زما نوم واخلي او لاړ شم سټیج ته او د سټیج پر سر وینا وړاندې کړم. د تازه او نوکۍ ویناوالانو دپاره دا صحنه ډیره سخترینه صحنه وي، ځکه چې دوی د لومړي ځل لپاره له داسې صحنې سره مخ کیږي او دوی غواړي چې سټیج ته لاړ شي، او کله چې دوی سټیج ته رسیږي نو هلته د سټیج پر سر دوی وینا کوي. دا نو د ویناوالانو د نوو ویناوالانو لپاره ډیره سخته تمامیږي، ولې هغه ویناوالان او هغه ویاندویان چې هغوی ډیر وخت په دغسې حالاتو کې پاتې شوي، غونډې تعقیب کړي، په مختلفو غونډو کې ویناوې ورکړي، سپیچونه ورکړي، نو دا خلک بیا له دې سره په هیڅ ډول کوم تضاد نه لري او ډیر په ارامۍ او ډیر په شجاع او ډیر په زړورتیا سره د انانسر له نوم اخیستلو نه وروسته سټیج ته ځي او په سټیج کې خپله وینا وړاندې کوي. خو یوه غلطي، یوه مسټیک دا ده چې موږ تاسې ډېر تکړه ویناوالان لرو چې په دغه برخه کې ډېره قوي تجربې لري، خو بیا هم ناست مخاطبین د ده له خبرو سره تنګېږي، د ده له خبرو سره زړه تنګېږي، خسته کېږي. ورونو زما دلته دا وینا یا د غونډې په شروع کې دا وینا چې موږ تاسې کوو، زما دلته هدف ترېنه د تجربې والا ویناوالان نه دي، هدف مې ترېنه نوي ویناوالان دي چې نوي ویناوالان څنګه کولی شي، نوي ویاندویان څنګه کولی شي چې د غونډې په شروع کې دوی خپل ځان شجاع او زړور کړي او تر څو وکولی شي چې یوه ګټوره او یوه مفیده وینا وکړي. د غونډې په شروع کې کله کله به تاسې داسې ډېر ویناوالان لیدلي چې هغوی داسې کلمې یا داسې الفاظ کاروي چې هغه د هغې ژبې یا د هغه هیواد له رسمي ژبو سره هیڅ ډول کوم رابط نه لري. صحیح ده که نه؟ ځینې داسې کلمې موږ استفاده کوو د وینا پر مهال چې هغه مستقیما په مخاطب باندې منفي اغیزه غورځوي. نو تاسې کوشش وکړئ چې کله وینا کوئ په وینا کې د داسې کلمو نه استفاده وکړئ چې مستقیم راجلب کړي. مطلب مو دا دی چې کله تاسې وینا کوئ نو په وینا کې د داسې کلمو نه استفاده وکړئ چې هغه هیله بهونکي وي. لکه د مثال په ډول درنو اوریدونکو، درنو مخاطبینو، ورونو، قربان مشم، ملک جوړیږي، ملک د پرمختګ په حال کې دی، زه اطمینان درکوم، زما اطمینان به دا وي چې انشاءالله موږ په راتلونکي کې د یو سوکاله هیواد څښتنان وو. دا هغه جملې دي چې مستقیما په مخاطب باندې اغیزه غورځوي، مثبت اغیزه غورځوي او مستقیم تاپ له تا سره پاتې کیږي. خو که ته چیرته دوی ته په داسې کلمې وکاروي چې هغه ستا مخاطب تا را جلب نه کړي، لکه د مثال په ډول ګمان مې نشي که دا ملک جوړ شي، ګمان نه کوم که د نجونو پوهنتون نه خوش شي، ګمان نه کوم که دلته څوک ډاکټر شي، ګمان نه کوم که دلته څوک انجینر شي، ګمان نه کوم چې دلته د ظرفیت والا خلک وي. دا نو بیا هغه کلمې دي چې مستقیما په مخاطب باندې منفي اغیزه کوي او مخاطب ستا خبرو ته غوږ نه نیسي. نو ورونو کله چې تاسې غواړئ چې وینا وکئ د دغسې کلمو نه استفاده وکئ. جار مو شم، قربان مو شم، تاسې د دې هیواد راتلونکي یاست، دا هیواد موږ ته ضرورت لري، دا هیواد یو میړنی هیواد دی، دا په پښو ولاړیږي، اطمینان در کوم چې دا به په راتلونکي کې د یو سوکاله او د یو پرمختللي افغانستان زیری درته در کوم. دا نو هغه جملې دي چې مخاطب په مستقیم ډول له تا سره پاتې کیږي. صحیح ده؟ دوهم سټیپ چې کله تاسې د غونډې په شروع کې غواړئ چې مخاطب له ځان سره پرېږدئ او مخاطب له تا سره پاتې شي، نو دوهمه خبره دا ده چې په خپلو خبرو کې له ټوکو نه استفاده کوه. تاسې مه درېږه چې ټول هر څه د کتاب حفظ کړی، نه نه نه، لږه کې ټوکو نه استفاده وکړه، لږ ټوکو نه
ګټه واخله چې دا په دې اساس سره دغه مخاطبین به ستا سره تر ډیره پورې پاتې شي. که احیانا ټوکه درته ذهن ته رانغه یو شعر ووایه، یوه خوږه خاطره ووایه. دا هغه څه دي چې مستقیما مخاطب له تا سره پاتې کوي او مستقیما مخاطب ستا په خبرو باندې ستا خبرې ډېرې زیاتې جذبوي. صحیح ده که نه؟ براین ټریسي هغه په خپل کتاب کې داسې ویلي که چیرته یو کس د وینا پر مهال تیرې خبرې وکړي، ستوغې خبرې وکړي، لکه دا بال دا توپ چې موږ شړو که نه، توپ موږ په دیوال ولو مستقیما بېرته موږ ته راځي. نو هغه وایي کله چې موږ تاسې پر یو چاته تیرې او ستوغې خبرې د وینا پر مهال وکړو، نو وایي د هغه د مخاطب زموږ ستاسې خبرې نه اخلي، بېرته مستقیما د بال یا دغه مستقیما خبرې بېرته زموږ په ذهن باندې راځي. نو که چیرته موږ تاسې مثبتې خبرې وکړو، نو وایي مخاطب زموږ ستاسې دا خبرې داسې اخلي لکه په پاسته ځای کې چې یو دا توپ وولو، همالته پوست ځای کې پاتې کېږي که نه پاتې کېږي؟ همداسې نه ده. خو که چیرته موږ تاسې سختې خبرې وکړو او مخاطب ته پام ونه کړو او موږ تاسې داسې خبرې وکړو چې هغه د مخاطب دپاره هیله بخونکي نه وي، نو بیا دا داسې یوه معنا لري لکه په یو کلک دیوال باندې چې کلک توپ وولي بېرته مستقیما تا ته راځي. نو وایي د تا خبرې په هغه باندې هېڅ کوم تاثیر نه کوي، د تا خبرې بېرته په تا باندې تاثیر کوي، بېرته به تا ته راځي. نو تاسې کوشش وکړئ ورونو چې کله تاسې د وینا پر مهال خبرې کوئ، نو د دوو نقطو ته ډېر زیات پام وکړئ. یوه خبره دا ده چې خپلې کلمې مو ډېرې منظمې کوئ، مثبتې کلمې ډېرې وکاروئ، منفي کلمونه لرې فاصله واخلئ. او دوهمه خبره دا ده چې د وینا پر مهال له ټوکو نه استفاده وکړئ. که ټوکه نه وي در سره یوه خاطره ووایئ، که خاطره در سره نه وي یو شعر ووایئ، دا به ستاسې په مخاطب باندې په مستقیم ډول مثبت اغیزه وکړي او مخاطب به تر پایه پورې در سره وي او ستا خبرو ته په درست ډول غوږ نیسي. دا تجربه کوئ، دا له ځان سره له اوس نه تجربه واخلئ. که ته بیا د هر یو فیکټورۍ د هر یو کمپنۍ په نمایندګۍ چېرته وینا کوې، ستا وینا به تاثیرګزاره وي او ستا وینا به په خلکو باندې ډېر زر تاثیر کوي. خو که تاسې چېرته منفي کلمې ډېرې وکاروئ او د هغه کلمې وکاروئ چې هغه مخاطب خسته کوي، مخاطب ناهیلی کوي، داسې کلمې هېڅکله مه کاروئ. دا ستاسې په شخصیت، ستاسې په وینا باندې منفي اغېزه غورځوي. نو د وینا پر مهال د دوو نقطو ته ډېر زیات پام وکړئ. یوه دا ده چې خپلو کلمو ته ډېر زیات پام وکړئ، خپلې کلمې ډېرې منظم استفاده کوئ. او دوهمه خبره دا ده چې د وینا پر مهال له ټوکو، شعر او یا هم له خوږې خاطرې نه استفاده وکړئ. دې سره به مخاطب ستاسې سره تر پایه پورې وي او ستاسې وینا به په غونډه کې ګټوره ثابته شي.